بالیزه لیگ کې د نور رحمت جادویي توپچونه او د اتلانو څرګندونې. مانچستر سپر جاینټس د لارډز په تاریخي لوبغالي کې د بالیزه لیگ سیالیو لومړی اتلولي وګټله، خو دا بریا یوازې د یو لوبغاړي نه بلکې د ټولې لوبډلې د ګډې مبارزې پایله وه. ټرنټاکېټس 155 منډې وکړې، خو افغان نور احمد په 60 توپونو کې 3 منډې ورکړې او 3 مهمې وکټې واخیستې. بیا ټایم سافټ په 30 توپونو 2 منډې وکړې او د لوبې ټول پړاو غوره لوبغاړی شو. هغه وویل چې د لوبډلې توازن د لوبغاړو ونډه او په مهمو شیبو کې ګډ کار د بریا راز و. لوبډل مشر جاس بټلر وویل له پرلپسې 5 بریا وروسته لوبډله د اتلولۍ مستحق وه او نوموړي په ځانګړي ډول د توپچونکو د مهمو وکټو اخیستلو وړتیا وستایله. روزونکي ټام موډي هم وویل چې لوبغاړو د ټول پړاو په اوږدو کې ثابتې لوبې کړې دي او د اتلولۍ حق یې ادا او کله چې لوبه تر ټولو حساس شیبې ته ورسېده، لیام ډوسن په وروستیو توپونو کې شپږیزه وهله او مانچستر د 5 وکټو بریا او تاریخي اتلولۍ ته ورسوله. بالیزه لیگ کې د افغان لوبغاړو کارکردګۍ په اړه ستاسو نظر څه دی؟ په کمنټ کې شریک کړئ.